محترم ورور هدایت الله صاحب د کابل اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وای د ناستې پر مهال چې ګوته پورته کیږي په کلمه د شهادت باندې د همدې طریقه که راته بیان کړي. محترم وروره دا سنت طریقه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي که چا یو سنت را ژوندی کوي په داسې حال کې چې خلکو تر کړی وو پرې ایښی وو، الله به د 100 شهیدانو د شهادت ثواب د ورکړي. د همدغه سنت ادا کولو طریقه دا ده، لمونځ کوونکي چې تحیات شروع کړه، اشهد الله ته چې راورسېدی، تر دې به لږ مخکې لاس موټ کړي. اشهد الله ته چې راورسېدی، په دې الله باندې به خپل دا مسواکۍ ګوته د دې بټې یا غټې ګوتې په بغل کې چې کومه ګوته ده چې مسواکۍ ګوته ورته ویل کېږي، دا به پورته کړي. اشهد ان لا اله الا الله باندې به بیرته کښته کړي. نو همدغه سنت طریقه ده. او دغه هدایت الله صاحب دا پوښتنه هم کړې که د چا څه یېره سوه ګناه لري که یا په یېره سره ګناه نسته او نور هم په لمانځه کې کوم خلل و نقصان نه راځي، خو قصدن پرېښول یې د سنتو پرېښول دي، ګناهګاره دی. والله اعلم